د هند د اګرې ښار په غیږ کې د یمنا سیند پر غاړه یو جوړښت ولاړ دی. تاج محل نه یوازې یوه ماڼۍ بلکې د مینې یو ابدي سمبول. خو دا حیرانونکی جوړښت چا جوړ کړ او ولې؟ تاج محل د مغولي امپراتور شاهجهان لخوا د خپلې میرمنې ممتاز محل لپاره جوړ شو. ممتاز هغه ښځه وه چې شاید تر ډېر ژوند د مینې په رڼا کې تیر کړ. کله چې هغه د خپل 14 ماشوم د زیږېدو پر مهال مړه شوه، شاهجهان ژمنه وکړه چې د هغې لپاره به داسې یادګار جوړوي چې نړۍ یې هیره نه کړي. د تاج محل جوړېدو کار په 1413 کې پیل شو او شاوخوا 20 کاله یې دوام وکړ. د دې لپاره نږدې 20,000 کارګران، معماران او هنرمندان له هند، فارس، عثماني خلافت او حتی اروپا څخه راټول شوي وو. د تاج محل لګښت اټکل کیږي شاوخوا 32 میلیونه هندي روپۍ وو چې د نن ورځې په ارزښت کې دا 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. نن تاج محل د نړۍ له 9 عجایبو څخه ګڼل کیږي. هر کال نږدې 6 میلیونه خلک د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه د تاج محل لیدلو ته راځي. دا نه یوازې د هند ویاړ دی بلکې د مینې او هنر یو ژوندی تاریخ دی. د تاج محل په اړه افسانې هم شته. ویل کېږي چې شاهجهان غوښتل د یمنا سیند بلې غاړې ته یو تور تاج محل هم جوړ کړي، خو زوی یې اورنګزیب واک ته ورسید او پلار یې دا چاره سرته ونه رسوله. بله مشهوره خبره دا ده چې د جوړېدو نه وروسته شاه د معمارانو لاسونه پرې کړل تر څو بل څوک دومره ښکلی محل جوړ نه کړي. خو دا ټولې خبرې سند نه لري، کیدای شي یوازې د تاریخ خیال وي. تاج محل یوه مرمري چیغه ده، یو سکوت چې د مینې خبرې کوي. دا یادونه کوي چې مینه نه مري بلکې په ډبرو، نقاشیو او زمانه کې ژوندی پاتې کیږي. تاج محل نه یوازې یوه ودانۍ ده بلکې د احساساتو ابدي څلی دی.